د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ایران هیواد له یو شمېر پانګوالو سره وکتل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپل کاري دفتر کې له یو شمېر ایراني پانګوالو سره لیدلي ده. دغه لیدنې پر مهال ایراني پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې کانونو استخراج او پروسس، د لمریزې برېښنا د تولید، د سړک او ریل پټلۍ شبکو غځولو، د معیاري صنعتي فابریکو رامنځته کولو او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځانګړې صنعتي ساحې جوړولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ایراني پانګوالو ویلي چې افغانستان د پانګونې لپاره په یو مناسب هیواد بدل شوی او دوی چمتو دي څو په یادو برخو کې پانګونه وکړي، خپلې تجربې شریکې او د ظرفیت لوړولو په موخه افغانانو ته په خپل هیواد کې د روزنې زمینه برابره کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونې ته د ایراني پانګوالو د لیوالتیا هرکلی کړی او دوی ته په یادو برخو کې د اسلامي امارت له لوري د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه وویل چې اړوند وزارتونه او ادارې به په خپلو برخو کې له دوی سره بشپړه همکاري او له نږدې کار وکړي.